السلام علیکم، زه نقیب الله حبیبي یم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د وخت د ارزښت، د وخت د مدیریت، هدفونو ته د رسیدلو او هدفونو ته د برنامه جوړېدلو په هکله خبرې وکړم. الله جل جلاله په قرآن کریم او رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د وخت په مدیریت او د وخت څخه په اعظمي توګه د ګټې اخیستلو په هکله ډېرې خبرې کړې دي. همدارنګه هغه کسان چې په ژوند کې ډېرې لاسته راوړنې لري، دوی د خپل وخت د هرې لحظې، هرې ثانیې او هرې دقیقې څخه اعظمي استفاده کړې ده. خو بدبختانه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ډېر ځوانان دي چې په ویډیو ګیمونو، په اجتماعي پاڼو او په ډېرو عباسو کارونو لګیا وي او خپل وخت ته، د خپل وخت ارزښت ته او د خپل وخت مدیریت ته هېڅ پاملرنه نه کوي. د وخت د نه مدیریت او ناوړه ګټې اخیستنې یو دلیل دا دی چې موږ موخه او هدف نه لرو. که چیرې موږ خپله موخه او هدف د خپل ژوند لپاره مشخص کړو او همدارنګه په ژوند کې د ځان لپاره موخې او هدفونه او همدارنګه لیدلوری او رسالت مشخص کړو، نو موږ به هیڅکله هم خپل وخت ضایع نه کړو. نو موږ به د خپل وخت لپاره منظمه برنامه لرو، دا چې نن کوم کارونه ترسره کړو او سبا کوم کارونه ترسره کړو او بله ورځ کوم کارونه ترسره کړو. نو لومړی حل لاره دا ده چې ځان لپاره مو موخې او هدفونه مشخص کړئ. مثلا زه غواړم چې په دې کال کې انګلیسي ژبه زده کړم، زه غواړم په دې کال کې 15 سپاره یاد کړم، زه غواړم په دې کال کې جرمني ژبه زده کړم، زه غواړم چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې یو کاروبار پیل کړم. دې ته ورته موخې تاسو د ځان لپاره کولی شئ مشخص کړئ او بیا خپله ورځنۍ برنامه د همدغې موخو مطابق جوړه کړئ. نو باید د هرې ورځې، هرې لحظې، هرې هفتې او هر کال لپاره برنامه ولرئ او خپلې موخې په هغو کې ځای کړئ. د دې لپاره چې تاسو ټولو کارونو ته ورسیږئ او ټولو موخې لاسته راوړئ، نو تاسو باید د هرې هفتې، هر کال او هرې ورځې هدفونه او هغه کارونه چې تاسو باید ترسره کړئ هغه لیست کړئ. وروسته د هغې څخه په ورځنۍ برنامه کې هغې ته وخت ورکړئ. کله چې تاسو سهار له خوبه پاڅېږئ، د بیلګې په توګه په 5 بجو سهار تاسو له خوبه پاڅېدئ، لمونځ مو وکړلو، اودس مو وکړلو، د هغې څخه وروسته تاسو د نن ورځې برنامه جوړه کړئ چې نن ورځ تاسو باید کوم کوم کارونه ترسره کړئ. کله مو چې د هغه کارونو لیست دقیق وټاکلو، وروسته د هغې څخه تاسو هغه کارونه چې باید نن ترسره کړئ په ساعت باندې مشخص کړئ. د بیلګې په توګه زه هر سهار چې 5 بجې له خوب څخه راپاڅېږم، له 5 بجو څخه تر 6 بجو پورې زه لمونځ کوم، اودس کوم، د خپل ورځنۍ برنامې لیست جوړوم، خپل هدفونه تکراروم، مروروم تر څو زما د یاد څخه ونه وځي او خپله برنامه د ورځې جوړوم. همدارنګه د قرآن کریم تلاوت کوم. له 6 بجو څخه تر 7 بجو پورې زه مطالعه کوم. د 7 بجو څخه زه تر 8 بجو پورې چای څښم، خپلې دندې ته چمتووالی نیسم او خپلې دندې ځای ته ځان رسوم. د 8 بجو څخه د ماسپښین تر 12 بجو پورې په دنده کوم. د 12 بجو څخه مثال ته 1 بجې پورې زه کوم کارونه ترسره کوم. د 1 بجې څخه تر 4 بجو پورې زه کوم کارونه باید ترسره کړم. د 4 بجو څخه تر 6 بجو د بیلګې په توګه زه ځم ورزش کوم، کلب ته ځم او ځان قوي کوم. او له 7 بجو څخه وروسته تر ماښامه پورې، تر ماخوستنه پورې تاسو باید کوم کارونه ترسره کړئ، دغه ټول تاسو باید مشخص کړئ. او همدارنګه د ورځې په پای کې تاسو باید د دغې ورځې چې تېره شوه دا ارزیابي کړئ چې هغه کارونه چې نن سهار ما لیست کړي وو هغه مې څومره ترسره کړل. یا هغوی ته زه ورسېدم، که مې ترسره کړل ځان ته نمره ورکړئ، او که ترسره مو نه کړل نو دلیل یې مشخص کړئ چې ولې مو ترسره نه کړل، تر څو تاسو سبا هماغه کار ترسره کړئ او بیا خپل وخت ضایع نه کړئ. الله تعالی ټولو ته په یوه شپه او ورځ کې 24 ساعته وخت ورکړی دی. هغه که پادشاه دی، هغه که ګدا دی، هغه که شتمن دی او هغه که غریب دی. توپیر په دې کې دی چې موږ د خپل وخت څخه په کومه اندازه استفاده کوو او ګټه ورڅخه اخلو. نو که چیرته تاسو د ورځې برنامه ولرئ، هیڅوک به تاسو د وخت مزاحمت ونه کړي. دا په یاد ولرئ چې یا باید نن زحمت تیر کړو، خپل وخت مدیریت کړو او په ځان باندې زحمت راولو، او یا باید سبا پښیمانه وو. او که غواړئ ځان د بریا لوړو پوړیو ته ورسوئ، نو حتما او حتما خپل وخت مدیریت کړئ، هغوی ته ارزښت ورکړئ او په داسې ځای کې مصرف کړئ چې هغه د ارزښت وړ وي. هغه چا چې وخت ته ارزښت ورکړی، وخت هم هغوی ته ارزښت ورکړی.